خلکو سره چې بیا څه سلوک کیږي نو دا ټول سيزونه راته یو ځای شوي نو چې کار ته وکېناستم کار به مې بیا بند کو او په دې باندې پوهېدم د بچو سره به مې هر وخت دا وي چې دا ګرمۍ 2-3 میاشتې او دا دومره وخت چې دی دا مې بالکل ضایع کو او په ژوند کې د وخت ضایع کېدو قایل نه یم خو بس نه مې شو کولی بالکل یو هغه سلمبر چې ورته یو اوږدوالی غوندې را باندې راغلی نو بس دا ټول د توره د عمل ده چې زه راپاڅولم او داسې راپاڅولم چې راته په یو ځل نه په دوه ځله نه ځان مې ترې ډېر سر مې اخوا دېخوا نو ووالو بخښنه وکړه سر مې اخوا دېخوا ډېر ووالو راووالو چې یاره دنه به خبره ایره شي خو بس هغه د دنه خبره چېرته پاتې کېده نو بس راپسې خو بس بیا مې ورته دا 13 خالي چې و 13 هفته هغه مې ورته دا پروګرامونو لیست واستولو نو بس د خوښ شو او ما ورته وی چې زه منځ کې کراته نور څوک دا پروګرام چې څوک اوري د کې سکالران دي د کې ډېر پوه خلک دي نو کدی د طرف نه راته دغه راځي څه فیډبیک راځي نو هغه هم پکې شاملو ځکه چې اصلي خبره دا ده چې د تاریخ استاد هم بس د اوس ټول عمر پکې تیر شو سو بوډا شوم او دا غواړم چې دا څه د ما په مزغو کې دي چې په ډېر دیانتدارۍ سره د خپل بچو ته دا را ترانسفر کم نو ځکه چې انسان ټول عمر ژوندې نه پاتې کیږي مرګ حق ته نو پکاردار چې څه د ما په مزغو کې سم زده کړه کړی دا او دا را باندې دی الله تعالی ډېر لوی احسان دی چې د دنیا چې کومه خي یونیورسيټي دي د اکسفورډ نه پی ایچ ډي وکا بیا په د جرمني په هایډلبرګ ښار کې مې مودي تیرې کې 15 کال خو په یو ګو کې وغه نه علاوه نو د خلکو سره د تاریخ د لوی استادانو سره مې ناشته او کو د غینه مې ډېر څه زده کړل او کدا ځان سره یو سما نو دا د پښتون قوم سره خیانت دی او غه نه علاوه په تحریک باندې چې ما کار کولو بلای انټرویو غاڼې مې کړې دي د خدای خدمتګارونو مې ډېر څه زده کړې دي او بیا انټرویو غاڼې مې کړې دي او دا خپل خوش قسمتي ګڼم چې د شلمه پیړۍ د لوی نمونه چې مونږ نن او صرف د ټولو سره مناسبه پاس دی کړی دی چې باچا خان نه شروع کیږي باچا خان د غدري واړه ځامن غنی خان علي خان ولی خان درې واړه بیا ورپسې زده کړه چې مو د کړي د زمو د خټک صاحب نه کړي دا د عمل پلار اجمل خټک خبره کوم هغه د ما د پلار استاد وو نو موږ د لپاره خو هغه ایډیل زکو چې د ما وړیکواله چې دی نو باچا خان تحریک زمانہ بیان نه و باچا خان بوډا شو نو موږ چې په کالج کې په یو ځای عمل را سره چې څه زده کړه مو کړی دا نو د غیرت څخه د موږ لپاره یو ایډیل کتاب و بیا چې لګ نور میچورټی رااله د غیرت څخه نیمه نه زیاته د هغه وخت سره یاد شوی و بیا چې لګ نور میچورټی رااله نو بیا د پنجري چغار پکې رالو بیا د کلندر صاحب نوم پکې رالو بیا دا نور د پښتو نوی جدید شاعران خو خبردار چې دا ارس ک ژوند نصیب او خیریت وي په علم کې د خیانت قائل نه ما نو ارس چې مس راته صحیح ښکاری ک خیری نو هغه به در سره شریکوما ځکه چې مقصد عمده دی چې را روان پښتانه کول چې دی را روان بچی چې مودي نو چې دا د خپل ځان او پیژني او ترڅو پورې هغه انګریزي کې دی چې نو تای سیلف خپل ځان او پیژنه ترڅو پورې چې د ځان نه پیژندلې نو کته ټوله دنیا او پیژنې هغه په پیژندګلو باندې نه د حساب یونانیانو د تاریخ د مذهب عمر درجه ورکړی و هغه ویلې ځکه چې هغه خپل ځان پیژندل غوښتو او ځان په دنیا باندې مو پیژندو خپل ځان پیژندل او د بد مرغه د پښتنو تاریخ سره خیانت شوه دی وخت په وخت پکې ډیسټورشن شوی دی وخت په وخت پکې خلکو خپل مطلب د لپاره سيزونه را نوښتي دي د هغه د وجنه د موږ د جنریشن خو کنفیوز جنریشن لوي شوی دی خو زه نه غواړم چې را روان نسلونه د پښتنو را روان د موږ بچی چې دي هغه هم داسې کنفیوز دي نو د لپاره دا ټوله مننه د عمل چې عمل را کې را دوباره سایرا کې واچولا راته وی نیکه او دا کار کیدون کې دی او په زور را باندې د ارث اوکل او بس خوشاله مزه چې د ارث په مزغو کې دي او شریک کېدل در سره غواړم نو بس بسم الله باندې لکه څنګه چې په خوا محفل ته چې ودا مجلسین راتلو نو بس لومبای ټپه پیدا کولا نو د بوډاګانو جنریشن والے هم څوک په وجره کې محفلونه او مجلسونه لیدلې دي نو لومبای ټپه پیدا و چې زما په ټول محفل کلام دی او دا زما په ټول محفل سلام دی او دا می کلام دی چې غلام دی ټول یو ما
نو د دې نه به شروع شو چې څوک په کاکا صاحب ته راغلي وو، لکه زه خو د کاکا صاحب یم، څوک چې به د موږ کلي ته راتلو نو هغوی به بیا ورپسې دویمه ټپه د موږ د خوشحالېدو لپاره دا کوله چې زه چې سهار د خوبه پاسم اول سلام د کاکا صاحب کومه. نو هغه شانتې زم بس په ټولو اوریدونکو باندې سلام هم یاما او بس خدای پاک درته همت ډیر کا چې دا غنټه یو نیمه غنټه در سره خبرې وکاو که خیری او خدای درته همت او صبر ډیر کا چې دا واوري او را سره وکي. او بل یو خواست مې عمل ته دی که تاسو را سره په دې باندې متفق یې نو زه تاسو مينت زاري وکړو چې دا 9 بجې ډیر نا وخت دی لګا زه په کم 4 بجې سهار پاسم 3 بجې سهار پاسم دا ورځ ما لپاره ډیر لوی شي بیا او زه وختي د کېدونکې ما واسم شمه د پجمی کې دلته کې 9 بجې چې د خنا وخت شي نو عمل ته ودا خواست کو کده نه په ځای 8 بجې دا پروګرام لکه که څوک په دې باندې افیکټ کیږي نه ډېر او تاسو را سره مرګتیا کوي نو وځه ته په مینت زاري کو چې دا پروګرام دی 8 بجو نه کا ځکه چې 9 بجې لګ نه وخت شي او بس اوس په دې خبرو دی پستا ورته یو ځل بیا دی ایبل خان مننه چې د تکین علم چې دا خپل مازغه د خپل پروګرام د خپل ذهن کې چې مسري د تاسو سره شریک کما او ټیک ته ضروری نه ده چې ټول د ماري خبرو سره متفق یي ځکه چې زه غواړم چې یاره د چا په ذهن کې څه سوالي چې چا په ذهن کې څه خبره داسې وي چې زه غلطه کوم پاغي باندې بالکل تاسو خپل فیډبیک را کولای شئ بالکل پاغي باندې تاسو دغه چې هغه ته به مونږ په خیراله یو نو ځکه چې دا تاسو د پویدو لپاره دی خو دې مطلب دا نه د ځان تاکل کول خو نه یم چې زه تاسو باندې پویم ډېر داسې خبرې دي اوسنی ځوانان خاص کر تاسو به معنی خو پويږئ نو بس تاسو ته داسې ښکاری چې سشي غلط زیام دغه تصحیح کول شي د پاغي باندې خوشاله کوم خپکیږم نه ځکه چې خبره همدارا چې مقصد د تاسو پویدل دی نو عمل د ما د आवाज خو صفات درځي کنه بالکل سفاره دي تاسو خبره کوي سفاره دي ها ځکه چې ما ته د تا आवाज ډېر رو رو راځي کنه نو ما وی چې د تا ما د आवाज صفات درځي کنه تا आवाज صحیح راځي مونږ ته ټولو ته صحیح ټیک شو دا مرګ لکه دغه نو کټو خمخه پکې کوم دی هغه بخنه غواړم دا لکه څنګه چې عمل اووي چې د نننی پروګرام موضوع دی چې پښتانه سوکتي یعنی دا ډېره عجیب خبره ده چې سخوا او شاد 2 کروڑه پښتانه دي په دې خطه کې اوسېږي په دې سیمه کې اوسېږي چې هغه په افغانستان کې دي په پاکستان کې دي په هند کې دي په گلف کې دي په میډل ایست کې دي په استرالیا کې دي د دنیا کوم ځای چې پښتنو نه خالی دي هر چې تر رسیدلې دي تر څو پورې د دې دا خبره څرګند نه شو چې دا سوکتي هر سړی راځي خپل خپل ځغال کوي څوک یې چې را دا چې دینو دا بن اسرائیل دي یعنی روح په موټه یهودیان بولی څوک یې چې را دا ارمینیان دي د ارمینیان راغلي دي څوک ورته د ابراهیم علی السلام اولاد یې چې دا د ابراهیم علی السلام دي اولاد دي او څوک یې چې دا بني سلیمی یا بني سلیمانی دي او څوک یې آریان بولی نو خبره دا ده چې دا ډېره عجیبه غونډه خبره ده چې د ساينس زمانه ده دومره علم مخکې تحقیق کو دومره دغه کو او ترنه پورې د پښتنو د اصل نسل دا مسله حل نشوه ته موږ به چې شروع بده دین وکړو په دې باندې ما خپل تحقیق کړی دی په دې باندې ما خپل آرټیکل پبلش کړی دی خو بیا لکه دا خبره زه دوباره د دې اعاده کوم چې ضروري نه ده چې ما دا معلومات مکمل وي نو په اخر کې به کوشش کوم چې تاسو یو څو کتابونه یاد کم چې هغه په دې لړ کې تاسو نور لوستې شئ ځکه چې په دې نیمه غنټه کې یا درې پاوه کې یا په یو غنټه کې دا دومره لوی د علم دا خزانه چې دا ارس راغونډېدل ډېر ګرانه ده نو بس ما کوشش دا چې څومره د ما دغه هغه تاسو سره شریک کم خو بیا هم سيزونه پاتې کیږي نو په اخر کې د هر پروګرام ما یو فارمیټ مې عمل سره شریک کړو او دم خوشو هغه هم دا دی چې زمي خو کتابونو نمونه هم درته والم چې په دې موضوع باندې نور څوک نور سټډي کول غواړي هغه کتابونه کته شي خبره بیا د ترازم پړم بيزل د افغان ټکی چي دی دا یو خبرم کلیر کوم ټول چې څوک یو ری پښتانه چې پښتون او افغان کې څه فرق نشته دا خو د سیاسي چارې چې څوک ډېر دغه کوي نو چا ورته سب لانجه جوړه کړی او چا ورته څه جوړه کړی پښتون
پښتون دی یا افغان دی دا لکه یو سیس دی یو خبره ده. په شلمه پیړۍ کې لکه بیا کنوټیشن چې ورته یي هغه بدل شو ځکه چې کله محمود طرزي رالو افغانستان ته د امیر حبیب الله خان په وینا باندې په 1903 دریم سلورم پنځم د کالو کې د واپس رالو د چولیدل نو دته یو لانجه دا پیښ شو دا ولیدل چې په افغانستان کې کوم رولینګ الیټ چې دی هغه پښتانه خو ډېر خوشحال دي خدا غیر پښتانه چې کوم د افغانستان په خاور باندې وسیږي دای ځان لکه داسې شاشه محسوسي او دای ته داسې احساس ورکړل شوی دی یاره دا په تخت باندې ناستم پښتانه دي او دا وطن د پښتنو دی نو دته داسې لګ زیاته غونډه وشکارېدو نو د بیا خبرو کا چې په افغانستان کې ټول اوسیدونکو هغه افغانان دي نو هغه سره لوګونه دا کنفیوژن پیدا شو موږ ته باندې کنفیوژن دا سیاسي سرحدونه چې کله جوړ شو نو پاره کې بیا دا سیس دی چې هر پښتون خو افغان دی خو هر افغان هغه پښتون نه دی هغه افغان نېشنل کتا سو عقلي نېشنلټي هغه د افغانستان دا کوم چې موجوده افغانستان دی پدې کې پښتانم دي پدې کې فارس ازبکم دي پدې کې هزارم دي پدې کې تاجکم دي پدې کې چرکین دي پدې کې ترکمان دي پدې کې بلوچ دي نو هغه ټول خو د افغانستان انهبیټنټس دي د افغانستان شهریت لري هغه ټول پښتانه نه دي او هر پښتون چې دی هغه افغان دی پاره کې دویمه چیز نشي راتله هغه که زر کاله 2000 کاله زوړ ته د نسل راځي چرته نه نم کتا سو د بندوبست کاغذات وګورئ نو پاره کې نسل چې کوم لیکلای هغه افغان لیکلای نو زه به درته پلندو کوم چې هر افغان په دې پولیټیکل ټرمز کې پښتون نه دی خو هر پښتون افغان دی نو کله ته موږ افغان یو کله ته موږ پښتون یو هغه څه فرق نه لري مطلب ته نو پښتانه دي مطلب ته نو افغانان دي نو دا ډومبیزل د افغان ټکه چې دی دا یو عرب جغرافیا دانو په 902 عیسوي کې هغه ډومبیزل هغه په یو کتاب حدود العالم نومیدو په هغه حدود العالم نومي کتاب کې هغه د افغان لفظ ډومبیزل پښتنو ته استعمال کړی دی دا کار درته بیا 902 نو بس هغه د پسته کچا ورته افغانان ویلي دي که څوک ورته پښتانه ای او بیا په هندستان کې د پټان په نوم باندې او پیژندل شو دا پټان نوم د خپل نه دی دا په هندستانیانو یې شه دی او دا بیا انګريزانو چې دی هغه اډاپټ کړی دی نو زه نن په دې باندې جګړه کوم خپم شم ډیر چې پښتون ځان تخپل پټان یي یو پښتون ته نه پکار چې د ځان ته افغان ویل شي پټان دی نه ځان ته دا پټان خو یو هغه خلکو د تویل دي چې څوک د پښتون نشي ویلې څوک په افغان باندې د چا په مزغو کې دړ راځي په ګډه کې دړ راځي چې د نو هغه ورته چې پټان څه لفظ نه ده کنه پټان دی د نسل خو نه ده کنه د نسل چې کوم دی یا افغان یا پښتون دا دی نو دا افغان او پښتون باندې استعمالو دا پټان ټکه چې دا را باندې د گزار لګي دي شي گزار ده نو دا ځنه استعمالو ها دا خبره مو بیا دا کوله چې که خیری په تفصیل سره د موږ یو پروګرام خو بدای چې په هند کې پښتانه په هندستان کې پښتانه خو اسه لګه غونډه دا وینا غواړم چې مغول چې دلته راغلي دي په 1500 کې نو د حکومت د پښتنو نه غشته دي دا لودیان چې دا پښتنو دا په ډیر اسماعیل خان کې کوم بلوټ شریف چې ورته یي بلوټ یا بلوټ شریف یو کله دي الته زیارت نو هغه په نوم باندې ورته بلوټ شریف یي دا د دې اوسیدونکو د دې نه په ملتان د پښتنو بچای پاتې شوی دی نه د لاړ د ملتان په سرایکی ایریا کې په سرایکی منطقه کې دا یو ډېر لوی خار دی نو دی بیا لاړو ملتان ته دی بیا ملتان کې استوګنه کولا الدنه بهلول چې دی د خپل هغه خپل مناسب وخت کې ودیغه تفصيلات تر بیایم خو التنه دی دلی تخت دی واغشتو چې د دلی تخت واغستو درې پیړۍ بچای پکړی دا یعنی بهلولو بیا اته د ښکالاغه بچای کړی بیا د غزوه سکندر لودی رالو سکندر د پستا ابراهیم رالو ابراهیم لودی چې دی هغه ډیر زیات ایروګنټو
هغه دومره روډ او دومره ایروګنټ و چې هغه به وی چې بادشاہي خپلوي نه پیژني. دغه په خیال باندې نه رورو نه ترورو نه تر لا نه بس هغه یو بادشاہ یو ځان ته پیدا باندې بنداو. هغه نه پښتانه هغه خپل پښتانه ځان نه خپه کړ. نو هغه وخت کې بابر بادشاہ چې د په سنټرل ایشیا خپل تر د فرغانې نه وستو آلتنا رالو کابل ته او دته هغه هیستورین د یو تاریخدان د سټینلی لینپول هغه ورته چې کینګ ویداوت کینګډم چې بادشاہ خو پلارم بادشاہ خو سلطنت ور سره نو بیا د پښتنو سره هغه ما چې څنګه وایي چې یوسفي پښتانه د بل شو او د په هندستان باندې چې د کومه په 1520 کې حمله کړې و نو د پانیپت په لوی ډاګه کې دا ډومبه لوی جنگ وشو. نو پاره کې ابراهیم لودي هغه بیلا او سره کې په میدان کې او مغول رالو. نو د مغول او د پښتنو د ډومبه ورې راسه د یو بل سره هغه پښتو کې چې د الیو د کاپاروا د یو بل سره نه لګیدا. نو ګورې په ټول د مغول حکومت چې تیر شوی د 1526 نواله تر 1350 او 1500 پورې 1857 جنگ آزادي چې ورته یي 1850 پورې د یو د پښتنو چرته روغ نه دراغلي یو بل سره دغه وحالي دي شکر پښتنو ورته شکر اړم کړي دي ټیک ته بس مغول طاقت د غي سره او ځکه چې بچایانو پښتانه کمزوري خو مغول په پارام نه دی پرشي اوم د بابر د پستا د غزوه همایون د یو بل پښتون د شیرشاه سوري کې د تاریخ کې پیژندل شي دغه د لاسه د 15 کاله په ایران کې تیر کړ. بیا د شیرشاه په مرګ باندې دغه د زوی د پستا اسلام شاه په مرګ باندې لس کاله چې هغه تیر کړ 15 کاله شیرشاه د بیا رالو او په دویم پانیپت ډاګه کې دویم لوی جګړه وشوه پاره کې پښتنو ته ماته ورکو. بیا مغول سلطنت دلته قائم شو. خو ما چې تاسو ته وایي چې مغول د پښتنو لپاره یوزر پروتای غاصبانو. بیا ورپسې د اکبر باچا په وخت کې یو تحریک ته هغه ډېر لوی روخانه تحریک ته او په غیبه نظام ته په پروګرام کوو خیری روحاني تحریک پیر روشان هغه او دغه مریدانو دغه ملګرو مغول په پارام نه دی پریشي. د مغول یو مسله دا و چې بابر باچا په کابل کې شخص دی نو دا یو پلګریمیج دا حج ته نه دي مغول بادشاہان د دې حج چې هغه کابل و د مکه چې هغه کابل و هر کال براتلو درې میاشتې څلور میاشتې ودی کابل کې تیرولې. نو دا دوه مقصد وو یو خو دا چې بابر قبر تبع سلام کولو هغه دوا ته ورالو بل دا چې هغه هیومډ موسم وی په هندستان کې خو بشکال چې د پښتانه چې ورته یي چې 12 میاشتې کال له سکای بشکال دی دا د بشکال د درې څلور میاشتې چې دی دا به مغولو هغه موسم نه بیزان بچکولو نو د کابل په پرفضا مقام کې بدای دا درې میاشتې تیرې کې. نو کوم مغولو ته بچا ماته ورکولو یا کوم مغول بری تنګولو نو دا جرنیلی سړک چې کوم دی د کابل او د دلی ترمنځ د کابل او د کلکته ترمنځ چې کوم سړک دی هم دام شیرشاه جوړ کړي هغه به ورته بند کو. نو روحانيانو د مغولو دا کمزور راګي مونته هغه چې وکاله دای سره په دغه شو بزر به ورته په خور لار بند کا. نو په داسې حال کې لکه ډومبیزل چې دا خبره شوې ده د جهانگیر بادشاہ په وخت کې شوې ده چې پښتانه څوک دي. جهانگیر بادشاہ د اکبر بادشاہ زوی د په وخت کې چې کوم د روحانيانو ملي مشرو د روحانيانو دغه چې هغه پیر روحان مسیو دغه نوم احداد دا احداد چې د سوزله جهانگیر ته دالار بند کړي کابل او د پیښور ترمنځ ودارې بند وي جهانگیر بنشوتلې. نو د جهانگیر هغه کرکا د هغه نفرت د احداد نظم زیات دی چې د مغول چې خلکو ته ډېر تهذیب والشکاری ډېر دغه په خپل کتاب توګه کې جهانگیری کې هغه چې کله د احداد نوم اخلي نو هغه ته یی چې ایول افغان ډاګ یعنی د افغانانو هغه سپه احداد یعنی دا هغه ټکی دي دا ځان نه ته نه دا په توګه کې جهانگیری کې تاسو ګورئ په انګریزي ترجمه کې په فارسی ترجمه هغه عمده استعمال کړي دي د دې د لاسه هغه دومره تنګو هغه آرام نه دی کړی. پړومبي ځل د جهانگیر په دلبار کې دا خبره ډیسکس شو چې دا پښتانه څوک دي ځکه چې هغه دومره تنګولو چې هغه په مزغو باندې بوج دی هغه په مزغو باندې دا پښتانه سوارو. نو په هغه د ایران سفیر پکې ناستو لکه د امریکای امبیسډر چې د پاکستان د پاره دی
نو دا سه وایسرای هغه وخت کې هغه حیثیت څنګه چې ما تاسو ته وایي چې دا 15 کاله همایون د ایران په دغه دلبار کې تیر کړو د شاعران او بیا ورته هغه وی هغه د تخت مغولو ته ایرانیانو اخیسته او دغه فوجونه راغلي جنگیدلی ورسره نو هغه د هغه په ټول عمر سوارو په مغولو باندې او د هغه د ایرانیانو ډېر زیات انفلوئنس په مغول دربار کې نو د ایران سفیر چې د ډېر معتبر او د ډېر د اواز وټولو کې زورور اواز غاړه کېدو نو دا باس کې دوه د جهانگیر په دربار کې چیرې د پښتانه سوکتي چا به وي دا د کې دوه ورته وي چې یاره ما ته د دې پته چې دا سوکتي ټول د تاغه چې اردو کې یي چې همتن گوش فارسی لفظ ده ټول د بغوښ شو چې دا په غور سره د تکتل چې د بری خلینو س ګل چړای چې دا به راغورځي د ورته یو ډېر عجیبه غوندي کیسه وکړه هغه وخت سره خدا ډېر خوندوره کیسه چاته ښکارا شو ورته انجای کوله د ورته چې د پښتانه چې دي د دیوانو د ساته دي نو اخره کې ریال چې دا د خبره کوي چې پښتانه دیوانو د ذات څنګه شو د ورته وی چې دا څه چل دی چې د مونږ کتابونه چې دي کوم د مونږه اتنټیک اتارټي والا کتابونه چې کوم دي تاریخي کتابونه چې دي هغه دا ذکر کوي دا ایرانی سفیر د جهانگیر په دربار کې د پښتنو متعلق دا کیسه بیانوي چې یاره د مونږ په کتابونو کې راغلي دي د مونږ په مقدس کتابونو کې په تاریخي کتابونو کې دا راغلي دي چې د زوحاق باچا په بچایي کې هغه واوریدل چې را د ایران په مغرب کې د خستاو جنکو یو قوم اوسېږي چې هغه کې سړی نشتا دا خبره ته ډېره عجیبه غوندو ښکاري دا د یو دغه ته وایي چې یاره لاړ شئ تاسو دا خبره وګورئ دا خبره رښتیا ده که نه او دا سبډیو کوي دا دای ته ماته ورکوي درې ځله ایرانی فوج لاړو او هغه ته به هغه ماته ورکړی شو هغه د ښځو فوج چې هغه ورته ماته ورکړو په څلورم ځل د هغه کمانډر ان چیف چې نریمان هغه ډېر لوی مشهور د رستم سره اوګي وਹੀ دا یو کریکٹر دی نو نریمان ته وی چې تل اړه نو نریمان چې هغه زره د فوج لاړو او دا ځل چې دی هغه خود فوج ته شکست ورکو نو بیا چې دی هغه اذا وار بوټي هغه یو درخصه چې وی دا ټول جنکای په واده وی دا ټول پیغلې چې وی دا د تاوان جنگ په تور سره واپس دارالخلافه ته را روانه کی نو کیسه دا سوا دا ایرانی میچډر ورته یي چې په لار چې دای راتلونو د یو غرونو منس کې شپای رااله نو دا فوج تل پړاو وکړو نو د شپې نه هغه لفظ چې کوم استعمال کړي دي د انګریزي ترجمه کې هغه فینټم یعنی یو غیر مرئی مخلوق یا دیو یا پیره یا داسې قسم ته یو چې هغه انسان ني هغه د شپې رالو او دا ټول زر واړه خزي چې دي دای سره کورواله وکړو هغه چې دای فوجانو کوشش وکړو هغه ټول تاسو نسکو او دا زر واړه خزي تنا دغه شوي ولګیدي دا چې څو وخت واپس د دارالخلافه ته رالو نو نریمان لاړو زوحاق ته دا ټوله کیسه بیان کا چې موږ خدا زر خبر رواني کړی خدا کو څه پیغله پاتې نشوي او دا خو چې دا بیان غواړو هغه ورته چې زر تر زر دا زر وړه خزي چې دي لری شړای څه نه ځکه چې دا خو د دیو اولاد دا خو د دیو ذات به دای نه پیدا کیږي نو ورته چې دا لری چې تا اوس غلوي نو بس دای چې دي نو بیا د علاقو ته راوستو لیکم چې پښتانه اوسېږي او د اولاد چې کوم دي دیوانو د اولاد چې پیدا شو د زرو خزونه نو دا چې دي دا پښتانه دي دا پښتنو پلاران نکونه دي نو بس ټول څوک دلبار کې چې ناس خدا کیسه ډیره زیاته انجوای کړه چې بس د ایران سفیر وي او ما تاسو ته وایي چې ایران سفیر چې په هغه دلبار کې ډیره غټه د هغه برتبه وا په دې اوریدو سره په هغه دلبار کې یو پښتون ناستو لودیو خان جهان لودی دا یو امیرو 15,000 د رتبه چې 15,000 بیا وروسته 10,000 شو شاهجهان په وخت کې بیا د بغاوت هم کړی دی د یعنی عزتمن او ډیر قدرمن غونډه د ناسو دغه ډیر زیاته غوسه وراله چې د ما د پښتنو د ما د قوم پورې د خنداګانې وکي نو هغه خپل سیکریټري خپل منشي چې هغه نعمت الله نومیدو خواجه نعمت الله هغه ته وی چې راته د پښتنو د اصل نسل چې کوم دی دا اوس را پیدا کا چې دا ستړي شنه دي نعمت الله چې هغه 15 کسان
په دې باندې ولګول او واستول پښتونخوا ته افغانستان ته راوستل چې تاسو لاړ شئ او د دې اصل نسل اصلي خبره پته ولګوي. دا خلک چې رالو نو دای خبردار راړو او شجرې جوړې کې او کتابونه ولیکل په دې باندې او دغه کو چیرې دا پښتانه چې دي دا بنی اسرائیل دي او دا بنی اسرائیل چې دي دا د بخت نصر په وخت کې هغه چې کله یروشلم تباکو بیت المقدس کله تباکو په خوا په بچایانو دا یو دستور چې یو ملک په تباکو نه خلک پیدا هغه زینه د څوک په مړکل څوک په وشړل څوک په غلامان کړ. کله بخت نصر چې په انګریزي کې ورته نبوشت نصر یا بخت نصر چې دلته رالو نو هغه د بیت المقدس نه داخله کوشړل او په دې کې دا پښتانه چې کوم دي دا په غلطو قبيلو کې یو قبيله وا چې کوم هغه ځای را په مخه کل دایرالو اول کوهستان غور ترالو بیا کوه فیروزه تلاړو بیا رورو کوهستان کابل کندهار او غزنی ته داخله کرالو او دلته کې آباد شو. نو مطلب دا دی بنی اسرائیل هغه قبيله دا نور قبيله نه وړه قبيله چې دي څوک یو لس قبيله بولی څوک نه قبيله هغه چې کله بخت نصر مرسو هغه واپس لاړ او دا قبيله چې دا دلته کې پاتې شو. بیا خبره پکې داراله چې دا مسلمانان سوي کوم ټیم کې دي نو بیا وی چې یاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت اخیری کال په یو لسم کال چې کله هغه ایئر اف ډیلیګیشن ورته یي په کال باندې ټول غیر چا پیرا ملکونو ته مسلمانانو خپل استاد واستول چې یاره دا خلکو ته خبرونه واستول چې راشي او د اسلام قبول کړي. نو پښتون یو چې کوم او هغه التکیو د دې ترزوی یا د دې ترورزوی د مامازوی خو ترزوی کیس دغه خالد بن ولید نومېدو. خالد بن ولید چې خبر شو هغه خپل خپلوانو ته خپل ترګورانو ته افغانستان ته خبر راوستلو هغه دې کیس په مشرۍ کې سلويخ کسان مشران لاړو الته چې لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړه هغه سره خبره اترې وکړي او هغه په لاس باندې اسلام راوړو. نو الته بیا خالد بن ولید چې هغه خپل لور سارا نومېدا هغه کیس تورکا او د کیس د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خطاب ورکو عبدالرشید. نو د خالد بن ولید خپل لور خپل ترزویتا یاد خپل کام خلکو ته سارا ورکا چې خالد لور د اغه نه بیا درې ځامن وشول. یو چې د هغه سړبن نومېدو سړبنه بل غورغشت نومېدو او دریم بیٹن نومېدو. نو په دې تیورای دي د نظریه لاندې ټول پښتانه چې دي د سړبن غورغشت او د بیٹن اولاد دي. حافظ رحمت خان خپل یو کتاب د خلاصۃ الانساب نومېږي پاره کو هغه پورا شجرې ورکړي دي او دا پکې ثابته کړی دا چې دا پښتانه چې دي دا د حضرت یعقوب علی السلام دغه اولاد دي او د طالوت دوه بچو یو برخیا یو ارمیا نومېدو. نو د برخیا چې هغه پرایم منسٹر شو او ارمیا چې کمانډر ان چیف ولګیدو. نو دا هغه د داوود علیه السلام د جالوت د سليمان علیه السلام هغه کیسه کتارې سره کیسه رسوله چې دا ارمیا چې د کمانډر ان چیف هغه د فوج نو د بچي چې کومو د هغه نوم افغانه چې کوم دی دا هغه افغانانه ټول پیدا شوی دی هغه پورا شجره ورکړی دا. بیا ویلیام جونز نومه یو بل فلالوجست دی یو په هنه ماهر دی هغه یې چې را د بنی اسرائیل او غلط قبيلو کې یو قبيله د داراله او په اثارا نومې دی کې د نشته شو او دا اثارا هغه یې چې دا رو دا نوم خرابېدو. نو دا لکه دا اوسنی ازارجات چې کوم دي دا اثارا دا الته کې د خشوي دي. خبیا په طبقات ناصری یو بل کتاب دی هغه یی چې دا شنسبی خاندان وخت یعنی غوریانو په حکومت کې یی چې په دې نوم باندې په اوسنی افغانستان کې د بنی اسرائیل په نوم باندې یو قبيله او قبيله رااله او شنسبیان ورته ډېر ښه دغه ورکل ډېر ښه ځای نه ورکل. خبیا بیلیو ایچ دبلیو بیلیو د ډېر کار په دی باندې کړی دی ریسز اف افغانستان پیپل اف افغانستان تاسو کتابونه په انګریزي کې چاپ کړی دي په اخیری دغه کې د شلمه پیړۍ کې دا کتابونه ډېر مشهور شوي دي. دا هغه کې هغه یي چې دا پښتنولي چې کومه دا یو نالیکلي کوډ اف لا دی چې دا سي موسی عليه السلام چې دی خپل خلکو ته عمدہ سي ورکړي د 10 کمانډمنټس راړي دي خو هغه عمدہ سي نسل په نسل را روان دي چې څنګه هغه په لیکلو کې نشتا
داسې پښتونولي په لیکلو کې نشته، نو دا ځکه چې دي دا بني اسرائیل دي. ها خو بیا د دې نظریه والا دا یي چې دا د نمونه کوم د پښتنو د یهودیانو غوندې چې دي لکه یوسف زئی شو، داود زئی شو، داود علیه السلام، یوسف علیه السلام، سلیمان زئی شو، موسی خیل شو، یا دا چې دي دا ځکه دي چې دا یهودیان دي. قاضی عطا الله هغه خپل د پښتنو تاریخ دوه درې والیوم چې لیکلی دی په چې کله نادر شاه افشار د په 1739 1919 کې د په هندستان باندې د حمله کړې و ایرانیو چې کله د رالو په خور ترالو نو دلته یوسف مشرانو یو کتاب ورکو په توفه کې په ډالۍ کې ورکو دا چې ونو دا بایبل دا زوړ بایبل او په هیبرو لینګویج کې لیکل شوی د يهودانو په زړه ژبه کې لیکل شوی نو د په نادر شاه افشار په لشکر کې اوسو يهودانو هغه ورته وی چې یاره دا خو ماغه د ژبه دا خو چې دا دای کې موجود دی نو د مطلب دا چې دا هم بني اسرائیل دي. خو بیا څوک خلک چې د دې نظریه په ضد دي هغه دا چې یو په خپل مذهب باندې ډېر ټینګ ویلاړي. تاریخ کې اس کله داسې نشته چې هغه خپل دومره پورا قوم چې د منحص القوم هغه خپل مذهب پرېښه دي او خبیا دای چې مکه کې کوم يهود دي هغه متعلق خو تفصيلات شته او دا غور ته چلاړو نو دا څنګه چلو شو چې دا غون په غون چې دي ټول کام چې خپل مذهب پرېښه دي نو د دې متعلق اومسه دغه نشته دي. خبیا د حضرت خالد بن ولید هغه خو یو ډېر مشهور صحابي تیر شوی دی. دا ما خالد بن ولید د چې چا په جنگ احد کې د مسلمان نو کافر نو د لاسا د مسلمانانو ډېر زیات ځان شوی دی، ډېر زیات جوړبلا مرګ جوړبلا د خالد بن ولید کړی دا. نو دا خالد بن ولید چې دا د قریشو بني مخزوم قبيله چې کومه وا دا د قریشو لوی څنګه دا د بني مخزوم قبيله یو غړو نو په دغه د ځان ته ډېر لوی پی ایچ ډی ګانی شوې دي، ډېر لوی ریسرچونه پېښ شوي دي وغه کې هیڅ شخص وبنيشته چې د عربو د بني مخزوم قریشو او یو څو د پښتنو تاریخ دانانو نه علاوه هیڅ څوک دانی چې خالد چې نو دا غیر عربو نو دې وجه نه هغه سیس د خبره چې دا تر زمانو ته ورکاو کیس نه ورکاو دا اسې غب شپته د نمونو مطابقت چې دی یا د نمونو یوواله چې دی دا خو لکه موږ خپل ولیدل چې په یو ځای چې څوک سره اوسېږي نو هغه اډاپټ کی لکه کله چې په افغانستان کې د اړې کړې شروع شو او په 1980 نه چې کله د بارانه خلک کوزراتل شروع شو نو نن تاسو وګورئ په پنجاب کې ډېر د پښتنو نمونه شته دي نو دا ټول نمونه خو د دې اثر د لاندې د بل دی غي سره ناشته پاسته یو والی په دې باندې نو دا څه دومره لوی خبره خو ما په خیال نه ده چې یاره په دې باندې رسړې چې د نمونه یو رنګ دي نو دا زکه دا ټول چې دي دغه شوی دي. خبیا بیلیو د په دې باندې ډېر زیات دام یي چې یاره دا ژبه پرېښودل چې دا یو چې د خپل ژبه نه پریدي نو څنګه موږ دا ومنو چې یاره د ټوله ژبه پرېښو خپل مذهب پرېښو خپل کلچر پرېښو او بس پښتانه شو. خبیا ماونټ ایورټ الفنسټن د افغانستان د انګريزانو د افغانستان لومبه چې کوم سفارتي میشن ایکسچینج شوی دی هغه د ماونټ ایورټ الفنسټن پکې نو د یو ډېر زبردست کتاب هم لیکل دی د جاسوسو هغه کتاب نوم دی چې an account of the kingdom of Kabul چې لیکل دی CAUBUL سره لیکل دی. شاه شجاع هغه وخت کې د کابل په تخت باندې ناستو او په خور چې دا د افغانستان سرمایي دارالخلافه وا یعنی په وړي کې په کابل کې او په ژمي کې بدای په پیښور کې نو دا الفنسټن چې دی د په 1309 کې د تل دی او شاه شجاع سره په پیښور کې د خبرې اترې کړې دي هغه سره ملاو شوی دی هغه سره سرکاري وفادو دوه کسان تلو یو پکې دی. ارمینیا سره ارمینیا خلکو سره دا خبره اترې وکي
بیا د هغه ژبه چې کومه ده جارجین ژبه چې کومه ده هغه مې لږ ډېره سماته راتله سمې هغه ته وایي چې یاره دا تاسو دا پښتو وګورئ نو د پښتو یو ټکی مې پکې نه دی مونته هغې کې نو دا مته ګپ شپ دی. خو بیا ځینې خلک دا وایي چې دا د ابراهیم علیه السلام د بیبي کتورې اولاد دی. ویل کېږي چې د بیبي سارا د مرګ نه پسته هغه بل واده وکړو بیبي کتورې سره یې واده وکړو او د هغې نه د ابراهیم علیه السلام 6 زامن وو د دې کیسې مطابق هغه په خپل ژوند کې په خپل اولاد کې جایداد تقسیم کو او دای چې د مشرق په خوا راغلل او په توران کې استوګن شو او هغه الته کې نور خپل خپلوان مو هغه خپل خپلوان کوم چې د بیت المقدس نه راشل شي نو دای چې دا چې د ورورو دای په پښت لومبه په پښت کې استوګن شو همدا پښت بیا وروسته پارتیا شو او عرب ورته تبارستان ویل او د وخت سره سره دا پښتين شو او بیا پښتانه شو نو دا مطلب هڅه کوي بیا دای ته چې څوک یې چې دا سلیمانیان دي دا نو اس یو پښتون چې دی دا په کوی سلیمان کې نو سي بیا بل یو مضبوطه نظریه چې دا هغه ډېر علماء چې دي ډېر عالمان چې دي ډېر شپوهان چې دي هغه دا یې چې پښتانه پنځلس سوه قبل مسیح کې دوی د پامیر او د امو په منځ کې د امو دریای امو او د پامیر په منځ کې چې دای پیدا شوي دي هغه ځای کې دای مشته او هغه ځای کې دای لیدل شوي دي او د هغه ځای نه دای ورو خورېدل شروع شوي دي په ورشو د هغه خپل علاقې ته خپل استوګ نه ته بدای باختر وي نو د باختر په ورشوګانو کې چې دای ورو زیاتېدل نو یو ډله پکې د هندوکش په لار راپورې وته په لغمان کې استوګن شو د لغمان نه سوات طرف ته راوړل د سوات نه بیا اباسین طرف ته راکوز شو د اباسین نه راپورې وتل او د پنجاب د اوسنی پنجاب په علاقہ باندې د پلینز د میداني علاقہ وا دلته خوار شو بل یو برخه د دای چې کومه وا هغه د خیبر درې په لار باندې د خیبر په لار باندې رااله او د خپل تربورانو سره د خپل نوري قبيله سره د پنجاب په د میدانونو کې یو ځای شو او د نور په مخ کې روان شو خوريدو د وخت سره سره او د گنگا جمنا وادیان چې دي په دې منځ کې چې د علاقو ته ورسېدل او د التنه د اغه د ځای اوسیدونکو چې کومو چې په اردو کې ورته دراوړ یي او په انګریزي کې ډریویډینز ویل کېږي هغه په مخ کې هغه د روشن او هغه د هندستان هغه کوم هندستان علاقو کې خوار شو او دای چې دا انډو آریانز دای بلل کېږي دای دلته پاتې شو دا انډو آریانز خبره وکړه لکه دای یو برخانه دلته په هندستان کې مشته شو د آریاو دویمه برخه دوی د هرات په لار باندې هرات نواوړل په دی باندې تیر شو او اوسنی ایران ته لاړل نو څه په خیال ته پاتې شو او څه خلک یې چې دا د بیا لاړو نارت یورپ ته لاړو او دا کوم چې یې چې جرمني او پښتانه یو دی نارت ار اس اس دا یو دی هغه دا چې دا هغه خلک دي کوم چې د ایران نه مخ په وړاندې یورپ طرف ته لاړل دا دوه لوی ډلې چې تنوته نو د باختر زمکه چې کومه وا د باختر د ورشوګان چې کومه وي نو د زمکه د پاتې آریاو د پاره کافی وي نو دای الته کې پاتې شو ځکه چې دوه لوی ډلې ته نه لاړې یو لوی ډله دا درې مډله پاتې شو نو دای ته یا مرکزی آریان یې یا باختری آریان ورته او دای د خپل وطن ته د آریانانو خوشکو یعنی د بیکټریان آریانز یا باختری آریانو د خپل وطن ته آریانانو خوشکو او د په بلخ هرات کابل او ګندهارا کې استوګن شو نو دا تاریخ دانان یې چې د پښتنو پلاران لیکونه دي دا کوم چې دلته سنټرل آریانز پاتې شوی دي باختری آریانز پاتې شوی دي دا د مشران دي دا رګبیدا چې کوم د آریان مقدس کتاب دی دغه په غاتلو کې دغه په ویناګانو کې د سند دریای سند نوم سندو شته کابل یا کوبا شته کروما یا کورم شته ګومتی یا د ګومل سند پکې شته سواستو یا سوات او داسې د نورو ټولو علاقو نمونه پکې شته د دای غټه دغه دا چې دای دا داوا دا چې پښتو چې دا د آریایي ژبو نه یو ژبه ده بادرشاه ظفر کاکا خیل هم او عبدالحی حبیبی صاحب هغه دواړو په دې باندې ډېر زیات باس کړی دی
او حبیبي صاحب خو ډېر داسې ټکي ورکړي دي کوم چې د نورو آریایي ژبو کې او پښتنو سره مشترکه دي او هغه یې چې دا چې دی د پرنګ جوسه باندې سپین او تکړه او مضبوط خلکو چې هغه د پښتنو پلاران لیکونه بیا د دې پس دا اخیری چې یو بل نظریه راغلی دا هغه ته میکسډ ریس تیوري یې میکسډ ریس تیوري نو هغه فریزر ټیټلر د افغانستان باندې د افغانستان کې د انګلند سفیر پاتې شوی بیا د افغانستان باندې یو ډېر ښه مستند کتاب لیکلی دی هغه بیا داسې نور ژبپوهان چې پکې چارلس میلر غوندې دي غني خان پکې شامل دی دا تیوري چې کومه ده دا ساينټیفیک لاین باندې د خبرې اترې کوي د یی چې را د پښتانه چې کوم دي دا و آریان بالکل ټیک تا آریان خدا لار چې کومه ده دا د ارچا چې په هندستان باندې حمله کړې ده هغه په دې لار هندستان ته راغلي دي نو د هغه د وجه نه دای کې ډېر زیات خلک مکس شو ارفوک چې براتلو په خو ظاهر ده په جیازونو کې او په دغه باندې خلک نه راتلو کې اده براتلو دا لوی سفر به کولې نو هغه کې ډېر خلکو په دې علاقو کې ودونه وکړ او دلته کې بس پاخه مشته شو نو د هغه نسلونه نخې چې دي هغه پکې مندل کېږي پاره کې سیټینز تا ځاګه پرشین پاکستان منګول پاکستان ترک پاکستان عرب پکې شامل دي نو د خپل اثرات پریخي دي میر افضل خان جدون چې دی هغه په خپل کتاب کې د پښتنو د ژواک او د ژوند کړوړ د یهودانو سره ډېر نشته غني هغه یې چیرې د لکه د یهودانو نسلونه پکې ډېر زیات دي خاص کر په کرلالینو کې متی کې تنولیانو کې سواتیانو کې جدون هغه چې د بالکل د یهودانو په شان جامع او پیزار اچوي او دغه په شان کورونه جوړوي نو دا مطلب بیا د سامي ژبه ډېر اثر په لغمان کې کندهار کې او کندهار کې مندل کېږي بیا په دې کې ابتلایټس یا سپین اونس ورته یې څه اور غونډه خلکو په 15 پیړۍ کې هغه په هندستان حکومت کړی دی نو د هغه په ګجرو کې د هغه مماثلت لیدل کېږي د بنو امیہ په وخت کې عرب را لالتا او هغه په استوګن شو نو هغه په کې نښه نشانه په پښتنو کې لیدل کېږي بیا د 14 پیړۍ په لومبي کالونو کې چنګیزخان هم په افغانستان باندې ډېر بریدونه ډېر چپاونه کړی دي په افغانانو کې کتا سو ګوري د منګولیانو دا کوم د پوزې ساخت چې کوم دی یا د غي د مخ دغه چې کومه دا کاسه چې کومه دا د هزارو د خاص کر دا خو بالکل د منګولالو په شانته ده نو هغه یلو ریس یا زیات خلک کې ورته هغه په دای کې مونږ لکېږي خدا خو خیر پښتانه نه دي افغانان دي خو پښتانه نه دي نو بس دې سره لکه دا یو دغه مرایه د شو د پښتو ټولو کې لومبای ټپه چې کومه ده د هغه اوریجن د آریان سره ریلیټډ دی لکه تاسو ډېر خلکو ته خو دا پته چې د اندوانو د پاره ټولو کې مقدس او بچی دي دا گنگا جل ورته یي د گنگا او دي مسلمانانو د پاره ټولو کې پاکي او بچی دي هغه زمزم دی آب زمزم دی نو دا سه د آریان لپاره هغه سوما یا سومرس په ورته وي نو ویل کېږي دا دی ویل کېږي دا چې دا اپر کوهستان چې مونږ کوم دی د سواد پاکستان دا سوما بوټه دا به دلته کې مونږ لکېدو دا به بل چې ته نو د پښتو هغه لومبای ټپه چې دا هغه درته اول یم بیا د هغه دې سره کنیکټ کوم هغه دا چې سپوږمۍ کړنګ وهراخېژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینا یعنی دا عجیب غونډه دا غره چې په سپوږمۍ کې وسنګ څوک لو کوي نن سبا په سوچ کې او لکه د شپې نه دا هغه داسې و چې دا سوما چې و دا به د اپریل او مئی د دې 15 سوشل ورېزو کې بدا چې کله بدا واوري اولی شوي نو دا سوما به پکې د سوما ګل د سوما بوټه به پکې ناڅاپي راوخته د دې سره لیجند دا چې دا به پیغلي مزي وغي به دا سوما بوټه چې دا به کټکای دا ګل باغی راړي نو دا اګړي ګډان چې ورته د عالم چینی لکای چې وی دا لوی قرونو والا په دې ګډانو باندې دا لونه به وکل دا ګلونه به پریکل او هغه غرونو نه به دارا کوسکو او د دې نه به بیا سوما رس جوړولو سومرس یا سوما رس به جوړولو وغه بیا ټول هندستان ته تلو نو هغه دا ځکه یي چې پښتو دا لومبای ټپه چې کومه دا دلته کې د آریان سره لګیدلی دا نو آریان په دې علاقې باندې مشتو د دې استوګنو دا ټپه ته بیا هم د پښتو لومبای ټپه دا سپوږمۍ کړنګ وهراخېژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینا
نو بس همدې سره به زه خو د خپل بیان به ختم کم او بس تاسو بس چې څنګه فارمیټ ته عمل درته وي نو سوالونه مالونه چې که چا څه وي خو زه جواب درکولی شم نو ډېر په خوشحالۍ سره د خدای په امان. ډیره مننه وقار، تاسو ډیر معلوماتي خبرې وکړي او د پښتنو د اصل نسل یا د غي د اوریجن باره کې چې څومره نظریات دي تاسو خو په تفصیل سره پای باندې خبرې وکړي.